دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې هر میاشت کې 3 ورځې روژې به یې نیولې او هغه مقصد دغه و چې 3 میاشتې کې 10 ورځې دي 3 روژې تا ونیولې ګویا تا ته الله تبارک وتعالی د 10 ورځو ثواب راکړي ګویا تا پوره میاشت روژې ونیولې یو صحابي دی عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه راغی یا رسول الله نبی علیه الصلاة والسلام دته وی یا عبدالله الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل ستا باره کې ما دا خبر ملاو شوی دی چې ته د شپې قیام کوې تمام شپه ولاړې عبادت کوې او د ورځې روژه نیسې هغه یا رسول الله بلا یا رسول الله د الله رسول دا خبر رښتیا دی زما دغه شان د عمل دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي فلا تفعل داسې مه کوه صم وافطر وقم ونم روژې هم نیسه میز کې بوزه کوه افطاري هم کوه کله روژه کله بوزه مستقل روژې مه نیسه او دا ورته وایي وقم ونم د شپې قیام هم کوه شپې تهجد هم کوه لیکن ویده کېږه هم ولې فإن لجسدك عليك حقا ستا د جسم په تا باندې حق دی داسې مستقل روژې نیسي او د شپې قیام کوي ستا بدن کې کمزورتیا به راشي کمزورتیا راغله دا عمل به څه وخته پورې وکړي بیا به تانه نه کېږي او الله تبارک وتعالی د هغه عمل خوښ دی چې هغه مستقل وي دایمي وي اگر چې لږ وي وإن قل اگر چې عمل کم دی لیکن هغه مستقل دی سره مستقل کی هغه الله ته خوښ دی تا یو کال 2 پورې تا کې طاقت و تا مستقل روژې ونیولې بخې کمزورې شي اوس درنه نه کېږي دا عمل الله ته خوښ نه دی لهذا ستا د جسم په تا باندې حق دی وإن لعينك عليك حقا او د سترګو تا باندې حق دی دې هم د آرام ضرورت دی ته چې د ورځې روژه نیسې او د شپې قیام کې ولاړې خوب به سلیم کوې داسې مه کوه د سترګو تا باندې حق دی وإن لزوجك عليك حقا ستا بیبي دا تا باندې هغې حق دی د ورځې ستا روژه د شپې ته ولاړې تهجد کوې د بیبي حق به سلیم ادا کوې هغې تا باندې حق لازمي دی لهذا هغې له د هغې حق ورکوه جسم له د جسم حق ورکوه سترګو له د سترګو حق ورکوه بیبي له د بیبي حق ورکوه وإن لزورك عليك حقا او ستا خواته به خلق ملاقات لراځي ستا ملګري به دوستان به تا سره محبت کول واله به ته چې د شپې قیام کوې او د ورځې ته مستقل روژه نیسې نو دا خلق به تا سره ملاقات څه ټایم کوي په دې باندې ته تنګېږي به او د خلقو حق دی چې د هغو ته د حق ورکړي ستا ملاقات له راشي نو لهذا وإن لزورك عليك حقا ته مستقل هغه دا کار مه کوه د خپل هغه ملاویدونکو له د هغو حق ورکوه لا صام من صام الدهر د هغه سړي روژه نه روژه نه چې هغه مستقل روژه نیسي صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله هر میاشت کې 3 ورځې روژې نیول داسې دي گویا تا پوره میاشت روژه ونیوله او بیا ارشاد فرمایو صوم كل شهر 3 أيام په هر میاشت کې 3 ورځې روژې نیسه واقرأ القرآن في كل شهر او هر میاشت کې یو ځل قرآن پاک ختمه عبدالله بن عمر بن عاص فرمایي یا رسول الله ما کې طاقت د دې نه زیات شته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل صوم افضل صوم داود علیه السلام بیا د داود علیه الصلاة والسلام چې کومه روژه ده هغه روژه نیسي هغه افضل الصوم ده هغه دا ده چې یو ورځ افطاري یو ورځ روژه بیا د هغې باندې عمل وکړه او ختم چې کوې د قرآن پاک نو بیا هغه ته 2 ورځو کې هفتې کې یو ختم کوه د قرآن پاک او بل صحابي ته نبی علیه السلام 3 ورځو هم ټایم ورکړی 3 ورځو کې یو ختم کوه نو 3 ورځو هم ختم کولی شي د دې نه کم مه کوه او په میاشت کې هم ختم کولی شي هفتې کې هم کولی شي او میاشت کې 3 ورځې روژې نیسه او که زیات ده که طاقت دی یو ورځ افطاري کوه یو ورځ روژه نیسه یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ناست دی ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو کس راغی او وی کیف تصومو د الله رسول ته څنګه روژې نیسئ یعنې نفلي روژو ته پوښتنه وکړي سوال هغه له دا کولو چې ما ته څه حکم دی زه کومې طریقې باندې نفلي روژې ونیسم نو هغه نبي علیه الصلاة والسلام ته پوښتنه کوي چې تا روژې څنګه دي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د نبوت طاقت دی او الله تبارک وتعالی هغه له دومره طاقت ورکړی دی چې یو نبی له الله تبارک وتعالی د 300,000 انسانانو طاقت ورکړي نو هغه طاقت خو ډېر دی هغه کې ته هغه نه د هغه تپوس مه کوه ته خپل باره کې تپوس وکړه نو په دې خبرې باندې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک مخ باندې هغه د غصې اثار ظاهر شلو
مخ مبارک سور شو ته کله کله چې موږ تپوس وکړو مخکې ما مولان تپوس وکړو او مولا په هغه مسلې باندې قار راغی نو هغه سوال داسې چې هغې باندې هغه قار راځي او دا هم د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دی چې کله کله په سوال باندې غصه راځي نو دا فغضب رسول الله صلی الله علیه وسلم من قوله نبی علیه الصلاة والسلام غصه شو فلما رأى عمر غضبه عمر رضی الله تعالی عنہ څخه چې وکتلو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک سور کېږي د غصې نه نو هغوی رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله چې موږ د الله په رب کېدو باندې راضي خوشاله یو الله زموږ رب دی او موږ په دې باندې خوشاله یو چې اسلام زموږ دین دی موږ په دې باندې خوشاله یو چې نبی علیه الصلاة والسلام زموږ پیغمبر دی موږ د الله او د الله د رسول له غصې نه پناه غواړو دا مستقل وی تر دې پورې چې نبی علیه الصلاة والسلام غصه مبارکه سړه شله بیا عمر سوال وکړو یا رسول الله کیف یصوم الدهر كله من یصوم الدهر كله هغه سړی څنګه دی چې هغه مستقل روژې نیسي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل لا صام ولا افطر دا نه روژه ونیوله نه چې کوم دی هغه روژه کړه ده د دې سړي څه روژه نه ده بیا هغه تپوس وکړو چې یا رسول الله هغه سړی څنګه دی چې هغه هرې میاشتې کې روژه 2 ورځې روژه نیسي 1 ورځ افطاري کوي میاشتې کې 20 روژې نیسي نبی علیه الصلاة والسلام بیا ووایي د دې هم طاقت چا کې شته چې هغه میاشتې کې 20 روژې ونیسي مستقل بیا عمر رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله هغه سړی څنګه دی چې هغه 1 ورځ روژه نیسي او 1 ورځ هغه افطاري کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا داود علیه الصلاة والسلام روژه ده دا افضل روژه ده بیا هغه سړي عرض وکړ یا رسول الله هغه سړی څنګه دی چې هغه میاشتې کې 1 ورځ روژه نیسي 2 ورځې افطاري کوي میاشتې کې 10 ورځې روژې نیسي نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایو زه د الله سوال کوم چې ماله د دې طاقت راکړي چې زه میاشتې کې 10 ورځې مطلب دا هم ګران کار دی 10 ورځې روژه نیولی کېږي بیا ورته ارشاد فرمایو چې 3 من كل شهر چې هر میاشتې کې 3 ورځې روژه نیول ورمضان الى رمضان او یو رمضان او د بل رمضان روژه نیول فهذا صيام الدهر كله دا داسې د ګویا تا پوره کال روژه ونیولې نو موږ ته دا طریقه راکړله چې هرې میاشتې کې 3 ورځې روژې نیسئ نو دا هم نفلي عمل دی او الله تبارک وتعالی په دې باندې خوشحالېږي اوس دا نفلي روژې چې موږ کومه نیسو دا میاشتې کې 3 ورځې کله ونیسو حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې چې اکثر جمهور فرض باندې روژه وه لکه بل حدیث کې منع کړی دا چې تاسو کې یو کس دا خاص کینه چې هغه صرف د جمعې په شپې عبادت کوي د جمعې په ورځ روژه نیسي داسې مه کوئ ځکه چې جمعې ورځ عام ورځ شانته ورځ ده د فضیلت ورځو کې فضیلت دی لیکن داسې عمل به دی که جدا عمل دا به نه کوي د دې نه منع کړې ده نو نبی علیه الصلاة والسلام جمعې په ورځ هم روژه نیولې ده او عام طور باندې دا یې کوله چې کله د میاشتې په اول دریم تاریخ باندې روژه ونیوله او کله آخري 27 28 29 تاریخ باندې 3 ورځې روژه ونیولې او کله داسې کړ ده چې یوې میاشتې کې هفته اتوار پیر دا یې روژه ونیوله بلې میاشتې کې بیا منګل بد جمعرات 3 ورځې 15مه شپږمه زیارت دا روژه ونیوله او جمعه خو به اکثر کله کله نیوله نو گویا مطلب دا و چې ټولې ورځې یو شانته دي او هر ورځ باندې روژه نیولی شي ته داسې عمل وکړه چې الله ته هغه پیش کړي الله تبارک وتعالی په هغې باندې خوشحاله شي نو د هفتې په 7 ورځو کې تا روژه ونیوله داسې عمل هم کولی شي دا هم سنت دي چې ته که یوې میاشتې کې د هفته اتوار پیر په روژه ونیسي او بلې میاشتې کې ته کله روژه نیسي نو هغه د منګل بد جمعرات په ورځ باندې ونیسي او د هغې نه علاوه نبي علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې ایام بیز عام طور باندې 3 ورځې روژې د میاشتې منځ کې چې موږ ته ایام بیز ویو حدیث پاک کې موږ ته 14مه 14مه 15مه دا 3 ورځې کې روژې دي دا سنت نبی علیه الصلاة والسلام ثابت دي چې هرې میاشتې 14مه 14مه 15مه په دې ورځې باندې چا روژه ونیوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو ذر ته فرمایي ابو ذره صمت من الشهر 3 ایام فصم که ته هرې میاشتې کې 3 ورځې روژې نیسي نو بیا 14مه 14مه او 15مه دا روژې ونیسه او قتاده رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته حکم کوو ان یأمرنا ان نصوم البیض 13 و14 و15 وقال وهو كهيئة الدهر چې هرې میاشتې کې 3 ورځې روژه ونیسو 14مه 14مه او 15مه او بیا به دا داسې ده ګویا تا پوره میاشت روژه ونیولې د دې ثواب داسې دی
داسې هم سړی کولی شي چې هرې میاشتې کې 3 ورځې روژې ونیسي. د دې نه علاوه نبي علیه السلام طریقه دا وه چې زیات طاقت او زیاتې روژې ونیولی شي نو هفتې کې 2 ورځې روژې پیر او د جمعرات په ورځ باندې دا نفلي روژې دا چې کله موږ رسۍ کوو هغه ټیم کې ګرمي به هم وه لیکن د خدای په فضل سره هلته کې سړي ته اسانه نو پیر او جمعرات په ورځ باندې رسول کې اکثر طالبان دا روژې نیسي. نو که چانه زیات طاقت پکې او نیولی کېږي کنه کله کله سره ونیسي چې دا هم یو عمل دی نبي علیه السلام طریقه ده. لہذا کله کله د پیر او د جمعرات پر ورځ باندې هم روژه نیول پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس. د الله مخکې د بني آدم اعمال چې پیش کېږي دا د پیر او د جمعرات پر ورځ باندې پیش کېږي. دا فرشتو لیکلي وي ځان څخه تیار کړي وي الله ته معلوم دي لیکن د الله مخکې بیا چې پیش کېږي نو پیر او د جمعرات پر ورځ باندې نو دې کې بیا که توبه وکړي هغه ته الله تبارک وتعالی په کوم ځای فرشتې میټاو کړي او کني توبه نه وکړي هغه ګناهونه هغه ټول د الله مخکې بیا پیش شي نو دا د پیر په ورځ باندې او د جمعرات په ورځ باندې پیش کېږي. نبی علیه السلام فرمایي فاحب ان یعرض عملي وانا صائم. زه دا خوښوم چې زما عمل د الله مخکې پیش شي او الله تبارک وتعالی مخکې زما کله عمل لا شي زه روژهدار یم زما روژې نو دې باندې زه خوشحالېږم دا ما ته خوښه ده د دې وجې زه پیر او د جمعرات په ورځ باندې روژه نیسم. او عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیر او د جمعرات په ورځ باندې هغه روژه نیوله. او یا ابو قتاده رضی الله تعالی فرمایي چې نبی علیه السلام نه تپوس د پیر د ورځې باره کې د څلورمې ورځې باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ولدت فيه وانزل فيه علی. په دا غرض دا چې په دې ورځ باندې زه پیدا شوی یم او په دې ورځ باندې ما باندې اورنۍ وحی نازل شوی وه. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی د پیر ورځ وه او کله چې نبی علیه السلام په غار حرا کې موجود و او اول ځل باندې جبرائیل امین راغلی و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 30 کاله مکمل شو او د یو 30مه ورنۍ ورځ وه د پیر ورځ وه. جبرائیل علیه السلام راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې اقرأ هغې ما انا بقارئ زه قاري نه یم لستی نه یم ویلي وو زور یې پرې وکړو بیا یې پرېښدو بیا یې ورته ویل چې اقرأ هغه ما انا بقارئ زه قاري نه یم ما لوستل نه راځي هغه بیا ونیو بیا یې پرېښده څلورم ځل باندې ورته چې اقرأ بسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. دا 15 آیتونه 19 نه چې نازل شوي دا هم د پیر ورځ وه. نو دا خو نبی علیه السلام دا حدیث بیان کړو هغه ټایم کې او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا راتلو ورځ چې کوم دی هغه هم د پیر ورځ ده. دغه وجه نه ډېره دا بهترینه ورځ ده مبارکه ورځ ده. په دې ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به روژه نیوله. که سنتو باندې څوک عمل کوئ دا نفلي روژې هم کله کله نیول پکار دي مستقل کې نه کېږي کله کله کنې دا میاشت کې 3 ورځې روژې څه ګرانه نه دي. سړی چې کار ته همت وتړي همت وکړي اراده وکړي الله تبارک وتعالی کار توفیق ولهم ورکوي او چې اراده یې نه وي چې موږ فرض نه کېږي نفل به څوک وکړي نو دا د شیطان دوکه ده. کوم کسان چې نیسي هغو ټول عمر هغو نه نیولی کېږي د پیر او د جمعرات پر ورځ روژه هم نیسي کنې 14مه 14مه 15مه نیسي. لهذا دا ځان لپاره آخرت له ذخیره جوړول دي او دې لپاره چې الله تبارک وتعالی زموږ نه راضي شي زموږ دا روژې قبول کړي او زموږ ته د پوره د میاشتې ثواب میلاو شي د روژو. الله تبارک وتعالی عمل آسان کړی دی. میاشتې کې 3 ورځې نیسه د 30 ثواب به راکوي. کال کې 6 ورځې روژې نیسه د 30 مکمل او 6 ورځې دې میاشتې کې پوره د کال ثواب راکوي. نو خو غواړي چې بندګانو ته ثواب ورکړم دې داسې دی ګویا دی روژهدار دی بیا نو مونږ له هم څه نه څه بیا طلب پکار دی ځکه چې من طلب وجه ده چا چې طلب وکړه هغه موندي مومي او چا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. څوک چې زما لارې کې محنت کړي زه هغه ته لارې کولوم. څوک چې اراده وکړي روژه نیسم الله ورته اساني او که چا اراده یې نه هغه باندې هغه فرض هم بیا ګراني. الله دې موږ له دې عمل کولو توفیق راکړي او الله دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کامله مینه موږ ته نصیب کړي او د هغو هر سنت الله موږ ته په خپل ژوند کې د پوره کولو او خپل په عمل کې راویستلو توفیق راکړي. زموږ ظاهري صورت شکل صورت هم د سنتو مطابق جوړ شي. زموږ اعمال چې څومره دي هغه مونځ دی که هغه روژه ده که هغه زکات دی که قرآن پاک تلاوت دی حج دی که عمره ده که هغه نوافل دي که هغه ذکر اذکار دی هر عمل کې الله دې موږ د بدعاتو نه بچ کړي او الله دې موږ د سنتو مطابق د ژوند تېرولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.